مننه وي صدر صاحب په یاد بدرې شعر ویم د نظم نه مخکې چې زما وجود کردار دی او زما سا کردار دی زما وجود کردار دی او زما سا کردار دی کومه هر څه چې زه دا به زما کردار دی او زمونږ دا کور چې جنت دی جنت زمونږ دا کور چې جنت دی جنت څه د بیبي کردار دی او څه د بابا کردار دی مننه یار مننه زمونږ دا کور چې جنت دی جنت نو څه د بیبي کردار دی او څه د بابا کردار دی دا بدبویي د بارود هر څوک لت پت په وینو دا بدبویي د بارود هر څوک لت پت په وینو دا چې د چا د لاسه دا چې د چا کردار دی مننه او تمام مخلوق کې اوچت او اوچت تمام مخلوق کې اوچت د حضرت نبی د مصطفی کردار دی مننه یار الله مې عزت وکړه یار قدرمن شو تمام مخلوق کې اوچت د حضرت نبی د مصطفی کردار دی مننه یار نظم بیا هغه مرتد نظم دی بس تیاری مې نه ده چې الله مې عزت وکړه هغه یهودو مرتدو چې حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کولی شي رب دې په خپل قهر اخته که په خپل ویر انسان او شرم حیا دې بیخي نشته بې ضمیر انسانه لکه د سپي په غاړه پروت یې په زنځیر لوی شوې ته مردار خور یې په مردارو د خنځیر لوی شوې د دوو او لسو نه کنه او یا اتیا نه یم تا ته په خپله پته نشته چې د چا نه یم نه چېرته دین پیژنې نه چېرته مسلک پیژنې بس صرف خپل عیاشي او کفر کلک پیژنې په خپله سپکې ځکه صرف سپک بیان پیژنې ته غول په لارې کې کوي په خلکو ځان پیژنې ځان ته نظر د انسان کړي خو یې حیوان نه بتر ستا مرتبه ده د رذیل لعین شیطان نه بتر نو ستا نظریه او ستا په خیال باندې لعنت وایمه په تا لعنت شه ستا په آل باندې لعنت وایمه همت مې شته دی حوصله مې د زمري زړه کې ده زه مسلمان یم جذبه مې حیدري زړه کې ده تا چې په شان رسالت باندې حمله کړې ده پخه مې زړه کې ستا د قتل فیصله کړې ده مونږ خپل ځان قربانو د رسالت په نامه د محمد د شان او روب او د غیرت په نامه تا په کم خیال باندې دا دومره ګستاخي کړې ده تا د دې ټول انسانیت بې عزتي کړې ده نو ای یهودي مرتد کافره د رذیل بچیا رب دې په خپل قهر اخته که د ذلیل بچیا رب دې تباه که چې د نوم و نه نشان پاتې شي چې امن راشي او پر امن مسلمان پاتې شي لکه ټپوس چې په مردارو خپل بچي ماړه کړي فرهاد به داسې ستا په غوښو باندې سپي ماړه کړي الله مې عزت وکړه یار قدرمن شه ډېر مننه یار الله مې عزت د صدر صاحب په اجازت باندې چې د غزل یو درې شعرونه دي دا چې امن نه غواړي دا د خدایه څه غواړي دا چې امن نه غواړي دا د خدایه څه غواړي بیا د کربلا ځمکه بیا دا پښتانه غواړي زبردست یار ډېر ښه بیا ووایه یار بیا د کربلا ځمکه بیا دا پښتانه غواړي ستا مخ ته کتل ستا مخ ته کتل تږی زړه غواړي هماغه زوړ زاړه شعرونه دي خو هغې کې څه رد و بدل مو کړې ده اخته شوې مې په زړه د عشق بلا ده ارمانونه مې قتلیږي کربلا ده او موده وشوه چې نه وینم په سترګو چې به څنګه وي په زړه کې مې سودا ده تورې شپې تورې تیارې دي شوګیرې دي ستا بېلتون راله راکړې دا سزا ده او ما د هر ستم په سر سترګو منلې تا مې کړې جړېدو پورې خندا ده او هم مې وجنې هم مې زړه پورې نږدې کي یا تسکینه چې یدا کما ده ډېره مننه زه یم چې همدغه کلام درته ووایم یو دوه شعرونه به ترې نه مخکې ویم چې توره تیاره ده خاموشي ده خو بلا شور دی
توره تیاره ده خاموشي ده خو بلا شور دی او زما او ستا پکې د زړونو د درزا شور دی توره تیاره ده خاموشي ده خو بلا شور دی او زما او ستا پکې د زړونو د درزا شور دی او په پردي جنگ کې نیازبین بچي بایللې کنه په پردي جنگ کې نیازبین بچي بایللې کنه په دغه کور کې ویر ماتم دی د جړا شور دی مننه همدغه کلام بر سره شریک کړم چې یو تصور ما یو خیال یم وجود نه لرم یو تصور ما یو خیال یم وجود نه لرم واسې رنگین د بوډا ټال یم وجود نه لرم مولانا صاحب په سرکشۍ کې مې انسان د ځان په ویر اخته کو په سرکشۍ کې مې انسان د ځان په ویر اخته کو پیتنا د دور د دجال یم وجود نه لرم مننه په سرکشۍ کې مې انسان د ځان په ویر اخته کو پیتنا د دور د دجال یم وجود نه لرم او لکه یو تریخ احساس په ذهن کې بندي پروت یم لکه یو تریخ احساس په ذهن کې بندي پروت یم او د درد د سړي کې په مثال یم وجود نه لرم مننه لکه ژوندون مې څوک معنی ته رسېدلی نه دي لکه ژوندون مې څوک معنی ته رسېدلی نه دي د لیوني د فکر ټال یم وجود نه لرم مننه لکه ژوندون مې څوک معنی ته رسېدلی نه دي د لیوني د فکر ټال یم وجود نه لرم او ټوله دنیا په حیرانتیا سره راګوري راته ټوله دنیا په حیرانتیا سره راګوري راته او د مداري د لاس کمال یم وجود نه لرم مننه ټوله دنیا په حیرانتیا سره راګوري راته د مداري د لاس کمال یم وجود نه لرم او دا بعضې مې تشبیه د روح غذا ورکوي دا بعضې مې تشبیه د روح غذا ورکوي سر کا آهنګ یم که تال یم وجود نه لرم مننه دا بعضې مې تشبیه د روح غذا ورکوي سر کا آهنګ یم که تال یم وجود نه لرم او چا مې جواب په تمامي دنیا کې نه کو پیدا چا مې جواب په تمامي دنیا کې نه کو پیدا زه د جانان باره کې سوال یم وجود نه لرم مننه چا مې جواب په تمامي دنیا کې نه کو پیدا زه د جانان باره کې سوال یم وجود نه لرم او یخل باچا په تصور کې چې باچا جوړ شم یخل باچا په تصور کې چې باچا جوړ شم باچا به یم خو د خیال یم وجود نه لرم یو جهان مننه